د دوبۍ مسافر له ښایسته ښځې سره د کلي امام څه وکړل؟ دوستانو دا چې دغه کیسه ملا ته راجع ده، نو داسې نه چې تاسو داسې فکر وکړئ چې هر ملا به داسې وي. ملایان ډېر عزتمن او نیک خلک دي، هیڅکله هم داسې غلط کار نه کوي. خو شیطان د چا ورور او پلار یا ملګری نه دی، په هر چا باندې چې زړه وغواړي حمله کوي. دوستانو، ملایان ډېر نیک خلک دي. دغه ویډیو څخه زموږ هدف او مقصد دا نه دی چې د ملا بې عزتي وکړو. د دې کیسې څخه مو هدف صرف یو ډېر ضروري او مهم پند او عبرت دی چې تاسو یې باید ترې واخلئ، چې هغه به په وروستیو شیبو د ویډیو کې درته معلومه شي. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ، او که چینل مو نه وي سبسکرایب، دا به هم درسره سبسکرایب کړئ. د اسلم په نوم یو ځوان چې په دوبۍ کې مسافري کوله او هلته یې ډېر ښه کاروبار هم لرلو او مالدار هم و. د دوی د کلي امام یو 30 کلن ځوان و او اسلم ډېره ښه ملګرتیا هم ورسره لرله. هر وخت به چې اسلم ته څه مشکل پیښ شول یا به یې په کور کې کومه مریضي لرله، نو هغه به د کلي له امام نه دعا غوښتله او کله ناکله به یې تعویض هم ورنه غوښتلو، چې په اسلم باندې به یې ډېر ښه تاثیر کولو او دوی ته به یې فایده هم میلاویده. څه موده وروسته د اسلم وخت پوره شو او بیرته خپل کلي ته د راتګ اراده یې وکړه. په دې وخت کې د کلي له امام او خپل ملګري سره هم رابطه ونیوله او ورته ویې ویل چې که څه شی له دې ځایه غواړې زه در روان یم. نو ملا هم خپل فرمایش ورته وړاندې کړ. په کومه ورځ باندې چې اسلم له دوبۍ څخه راغلو، په همغه ورځ یې ملا ته هم وویل چې ته به نن له ما سره خپل کور ته ځې او ډوډۍ به یو ځای خورو. ملا هم ورسره لاړو او بالاخره د ډوډۍ خوړلو وروسته اسلم خپلې ښځې ته وویل چې هغه شیان راواخله چې ملا ته مې راوړي دي. د اسلم ښځه چې زاکیه نومیده، هغه ټول شیان یې راواخیستل او ملا ته یې په خپل لاس ورکړل. په دې وخت کې شیطان د ملا په زړه کې هم غلط سوچ راوستلو او د اسلم په ښکلې ښځه زاکیه باندې زړه وبایللو. وخت تېرېدو، بالاخره د اسلم 4 میاشتې په کور کې پوره شوې او نور یې وغوښتل چې دوبۍ ته واپس لاړ شي. کله چې دوبۍ ته ورسېده، څو ورځې وروسته د کوم جرم په اساس د دوبۍ پولیسو لخوا گرفتار شو او جیل ته یې ولیږلو. زاکیه چې کله خبره شوه نو ډېره زیاته پریشانه وه. اخر یې د اسلم ملګري او ملا ته زنګ وکړ او ورته ویې ویل چې زه سخته پریشانه یم، زموږ کور ته نن راشه. ملا چې کله د دوی کور ته ورغلو، نو زاکیې ورته وویل چې خاوند مې پولیسو نیولی او که زر خلاص نشي نو دا امکان شته چې شاید د خاوند کاروبار مې هم ختم شي. ملا چې کله خبره واورېده، نو د اسلم ښځې ته یې وویل چې ته مه خفه کېږه، زه به تعویض درته وکړم، انشاءالله چې په 3 ورځو کې به خلاص شي. ملا چې مخکې هم د اسلم ښځې ته زړه ښه نه و، دا ځل یو ځل بیا شیطان ورباندې غلبه وکړه او غلط سوچ یې په ذهن کې راغلو. ملا هم دا موقع ښه وګڼله. ملا زکیې ته وویل چې تعویض درته کوم، خو په دې شرط چې ما سره به غلط کار یا زنا کوې. دا چې شیطان د هیچ چا ورور هم نه دی او نه هم د چا ملګری دی او هر وخت غواړي چې مسلمان په سختو حالاتو کې دوکه کړي او جهنم ته یې برابر کړي. نو د زکیې هم زړه همدې کار ته ښه شو او اخر د ملا سره دې کار ته راضي شوه چې بالاخره دوی دغه غلط کار او زنا وکړه. که څه هم اسلم 2 ورځې وروسته له بند نه راخلاص شو، خو ښځې داسې کار وکړ چې اسلم ته به تر ټولو غټ نقصان له دې بل نه وي. دوستانو، د دې کیسې اصل حقیقت او عبرت په څه کې و؟ عبرت یې دا دی چې تاسو به هیڅکله هم په یو چا دومره باور نه کوئ چې هغه تاسو د خپل کور ملګری جوړ کړئ او خپل کور ته هم په داسې حالت کې راولئ چې د کور ښځې ورنه ستر یا پرده ونه کړي، ځکه چې شیطان د هیچ چا ملګری او ورور نه دی او بل په دې فتنه زمانه کې خو بیا هیڅکله هم په چا دومره اعتبار نه دی پکار. بله مهمه خبره دا وه چې شیطان هر وخت دا کوشش کوي چې د الله نږدې بندگان د الله تعالی له بندګۍ واړوي او غلطو کارونو ته یې مخه کړي.
ځکه چې ملا د دې ټولنې تر ټولو پرهیزګاره انسان وي، نو شیطانان هم هر وخت هڅه کوي چې همداسې ښه خلک په نښه کړي. دوستانو، هر ملا هم دومره خراب سړی نه وي. ملایان ډېر ښه خلک دي او موږ او تاسو یې باید ښه قدر او درناوی وکړو. خو کله ناکله داسې هم پیښیږي چې ځینې کسان د ملایانو په نوم ناست وي او خلکو ته تعویضونه کوي. حال دا چې خپله په الف او ب هم نه وي خبر، هغې ته ښځې ورځي او تعویضونه ورباندې کوي چې د ټولو ښځو عقیدې هم خرابې کړي. تاسو د دې دپاره د ملا لنډي یو ښه مثال لرئ چې خپله یې الف او ب نه و زده، خو خلکو ته به یې تعویضونه کول او اخر یې نتیجه دا شوه چې په سلګونو غلط فلمونه یې راغلل. دوستانو، تاسو کوشش وکړئ چې که په ملا باندې تعویض کوئ نو یو داسې ملا ته ورشئ چې هغه نیک صالحه ملا وي او دیني علم یې کړی وي. داسې کس ته نه چې صرف تعویضګر وي، بازار کې همدې ته ناست وي چې پیسې او تجارت وکړي. دوستانو، امید لرم چې ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته او ښکلو کیسو او همدارنګه خبرونو لپاره درسره زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.